دا هغه لار ده چې له دې وړاندې به ورباندې موټر چلوونکو له کابل تر کندهاره په ساعتونو مزل کاوه، خو اوس یې مزل زیات راکم شوی او ترڅنګ یې ستونزو پای موندلی. مسؤلین وایي د یادې لارې د لومړۍ لایې رغنیزې چارې له کابل تر غزني پورې بشپړې او پاتې چارې به یې ډېر ژر سر ته ورسیږي. زموږ کارونه دلته په میدان وردګو کې 3 سیکشنه دي چې تقریبا اوله طبقه سبا ته په مکمل ډول تکمیل ده او د دومې طبقې کارونه به ان شاء الله تر راتلونکو 20 ورځو پورې مکملیږي او سړک به په مکمله توګه د میدان وردګو، غزني او کابل د ولسونو په مخ باندې خلاص وي. خو شرکت کې فواد امین او نور نظارت غړي همیشه دلته اوسېږي، هغوی هره ورځ نظارت هم کوي او چک هم اخلي، بیا هغه لابراتوار ته ځي، که کوم ځای کې مشکل هغه بیا بیرته پاس کېږي نه، نو دلته هره ورځ د معاینه او لابراتوار او د فواد امین مسؤلین ته ګمارل شوي، هغوی هره ورځ نظارت هم کوي. په دې لار موټر چلوونکي د ستونزو او کړاوونو د ختمېدو خبره کوي. دوی زیات خوښ دي چې دغه لار په اساسي ډول ورغېده. همدارنګه په موټر چلوونکو غږ کوي چې له احتیاط څخه کار واخلي. سره کورونه زیاتي په خلاصېدو دي، خلاص دي او د زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ وو. د موږ هېڅ مارکېټ ته نه رسېدلو، انشاءالله که چېرته د سړک جوړ شي د موږ ډېر آسوده کېږي، ډېر خوشحاله کېږو. زنه از حکومت خیلی خوشحالیم که به فضل خدا 90% سرک فعلا تکمیل شده، خیلی آسوده شدیم، خیلی تکلیف بودیم. یک خواهش دیگه دارم از موتوروانا، خصوصا تاکسی های لاین، خیلی به احتیاطی مونند، تصادف خیلی زیاد شده و همزو خاطر خیلی خواهش دارم که یک ذره احتیاط کنند در رانندگی. که څه هم په میدان وردګ ولایت کې د کابل کندهار لویې لارې رغنیزې چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي، ولسي وګړي او موټر چلوونکي له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د بار وړونکو موټرونو وزن او کوچنیو موټرونو سرعت کنټرول کړي.